وعلى الاعراف رجال الله په اعراف باندې بچخلېږي. اعراف جمع د عرف ده. عرف ولیکيږي اوچت سي تعلق عرب و عرف الدیک د چرګ په دې سر چې دا کومه قرقره دي ته عرف ولیکيږي. انا په اوچت طرف باندې څخلېږي. د اعراب باندې بچو کې مفسرینو د باره کې ګڼ اقوال ذکر کړي دي. یو قول دا دی په دې با اولاد الکافرین د کافرانو چې کوم بچي دی هغه په اعراب باندې ماشومان مړ شوي. دویم قول دا دی چې په دې با خلک چې jihad د تلی بغیر د مور او پلار د اجازه نه خو چې کله jihad فرض عین نه. لیکن دې باره کې حدیث مرفوع ابن کثیر معالم التنزیل هغه نقل کړی دی او صح هم دا دی چې په اعراب باغ مؤمنانی چې دا غي نیک اعمال او بد اعمال برابرۍ نو الله به جنت نه ایثار کړي او جنت جهنم نه به بن کړي او جهنم ته به نه داخل کړي او جنت نه به ایثاري. دا غوړه قول دی. زګدل تیرست د دې تفسیر راځي د اعراف هغه خلک دي چې جنت ته نه داخل شوي د جهنم نه الله بچ کړي نو په اعراب بدغه خلګي. وعلى الاعراف الله په دې اعراب باندې رجال خلق وي